دغه ټول لیوني دي، دغه جینکیانې لیوني دي، دغه هلک دغه د مورکۍ دغه ماشومان یعنې د کور غړي ټول لیوني دي او پلار یې په واک رسېدلی. خواره مورکۍ ورته ناچاره ناسته ګورئ په ډوډۍ باندې لیکل ډوډۍ خورئ قدم دا وهله قدمندو دغه عفوه په نوم دا وهله دا وهله جنګ مه کوئ دا وهله دا وهله دا وهله ونیسه پاسو پاسو کیر وره قدمندو دغه د کور ټول غړي دا لیوني جوړ تصویر دی خوخي خونه لري دا وهله اوس که پرېږده ګورئ دا څه بد حال کې دي دا ورته ورکه دا ټول کور غړي داسې دي ټول بچي همدغسې لیوني دي او پلار یې چېرته دی پلار یې مړ دی پلار یې مړ دی یتیمانان دي ګټې مټې څوک نشته نه ولې هېڅوک نشته دغه بندي را په غاړه دي نور څوک ګټې وټې نشته او د اختري سره مې دیری ما نشته دی اختر کې دی روژه کې داسې اخیستی و هېڅ شی مې نه دی اخیستی دغه جلۍ د البرکه شوې وه خلاص یې په اختر مالې پیسې وې یم چې یې اخیستې یې را سره چې وو نه م دې اخیستې نه مله جامه کړل او نه مله چپړې اخیستې دي هېڅ شی مله نه دی قدرمندو نه ډوډۍ وه نه مله خوراک یې پلی اخیستی یې به مله چې خوراک اخیستې نه دي مله نه دی سره چې قدرمندو د اختر ورځې دي دغه د نیدرلینډ څخه د عفوه په نوم یو باحساسه کس دغه پیسې لیږلي و عفوه نو چې دغه پیسپار هم تاسې ګواه اوسئ دغه واهلې ګورئ پوه شولې دا ډېرې پیسې دي پیسې را لیږل شوي دي دا واهلې کار وکړي دا هلئ واهلې دا واهله کشکې دا واهلې دغې عفوه د په نوم باندې دعا وکړئ لاسونه چې که دعاګانې وکړئ خواره مورکۍ ورته ناچاره ناسته د لوږې زخم یې دردونه کوي د ژوند خوندونه دا په چا تېر شوي داسې حالات لیدل د چا هېر شوي ذهن څوک ولې بیان نه کوي ذهن دا خو په رښتیا تېر شوي خلک